موږ او تاسې الله پاک د دې لپاره نه یو پیدا کړی چې یوازې مال راټول کړو، یوازې په ژوند کې عیش او عشرت وکړو او بس. اصلي هدف زموږ د ژوند دا دی چې عبادت وکړو، الله پاک راضي کړو او د دنیا آبادی لپاره راستول شوي وو. زموږ هدف دا دی چې دا ټول اسباب د دنیا وکاروو د دې لپاره چې الله پاک راضي کړو او په قیامت کې تر ټولو لوی نعمت چې هیڅ نعمت پسې نشي رسېدای جنت وګټو. جنت ته د رسېدو لار په دنیا کې خیر ښېګڼه، د دنیا آبادول او د الله تعالی راضي کول او عبادت. د عقل نه مني چې یو انسان د لومړی غشه یا غتیر خوشي کې له کمانه بیا د هدف وټاکي. منطق او عقل دا مني اصلي باید لومړی هدف وټاکل شي بیا پې تیر ورخوشي شي. که داسې نشي خو هدف ته نه رسېږي. تر ټولو لوی هدف زموږ او ستاسې د ژوند همدا دی چې الله پاک راضي کړو او جنت وګټو. دنیا هم وګټئ، دنیا یې برخه ده او دغه دنیا ټول اسباب وکاروئ د دې لپاره چې همدغه هدف ته پې ورسېږي.